زما عزتمندو د رمضان المبارک د شب قدر د اخیری شپې یو ډیر خاص عمل، یو عظیم الشان عمل، او داسې عمل چې د ستاسو هر قسمه ناممکنه حاجتونو لره پوره کوونکې، د ستاسو تقدیرونو لره بدلونکې، او د ستاسو دعاګانو لره د قبولیت درجه ورکوونکې، او د ستاسو هغه خواهشات او مرادونه چې هغه جایز دي په هغې کې د کامیاب کېدلو دپاره دا یو ډیر عظیم الشان عمل دی او ډیر زر اثر کوونکی عمل دی. نن د شب قدر آخري شپه ده، د ډیرو کمالاتو نه د برکاتو نه ډکه شپه ده، لہذا چې دا عمل د ستاسو نه پاتې نشي، ځکه چې زما عزتمندو دا ډیر آسان عمل دی. صرف او صرف 4 رکعات نفل کول دي په کومه طریقه باندې چې زه درته بیانوم. په دې بیان کړی شوی طریقه باندې تاسو دا عمل وکئ او د شب قدر روحانی او نورانی برکات حاصل کئ. زما عزتمندو دا نننۍ راتلونکې شپه د شب قدر په اخیرو شپو کې طاقه شپه ده، او دا د الله جل شانه نه علاوه بل د چا په علم کې هم نشته چې شب قدر کله دی، په کومه شپه باندې دی. ممکنه ده چې دا نن راتلونکې شپه د شب قدر شپه وي، چې دا موقع زمونږ نه ضایع نشي او دا عمل وکړو ان شاء الله تعالی. د شب قدر چې کوم برکات دي، کوم فضایل دي، کوم مقام او مرتبه ده، او کوم چې د دې د عبادت ثوابونه دي، چې دا شپه د 1000 میاشتو نه بهتره شپه ده، یعنی 83 کاله او د 4 میاشتو نه بهتره شپه ده. او بهتره څومره ده دا د الله جل شانه په علم کې ده. زما عزتمند الله جل شانه پوهیږي چې د دې ثواب بخپلو بندګانو ته څومره ورکول کیږي. دا فضیلت مونږ ته ملاوي دي شي، خو چې مونږ دا شپه په عبادتونو کې تیر کو او دا خاص عمل کو ان شاء الله تعالی ناممکنه حاجتونه به الله جل شانه پوره کړي، مشکلات او پریشانی او تکالیف به الله جل شانه ختم کړي، او هغه ناممکنه دعاګانې چې لا تر اوسه پورې نه دي قبول شوي، دغه دعاګانې به الله جل شانه په خپل دربار عالیه کې قبول او منظور وګرځي. زما عزتمندو دا ډیر آسان عمل دی او طریقه کار ډیر زیات آسان دی، چې دا کم جایز خواهش ته پاره او دا کم مراد د پاره تاسو دا عمل کول غواړئ نو کولی شئ. زما عزتمندو د ماښام مونځ نه واخلې تر پېشمني اذانونو پورې تاسو دا عمل کولی شئ. لہذا زما عزتمندو دا نننۍ راتلونکې شپه دا د شب قدر شپه ده، ډیره بهترینه شپه ده. د دې شپې په باره کې الله جل شانه قرآن عظیم الشان کې ارشاد فرمایي چې انا انزلناه فی لیلة القدر، بېشکه د لیلة القدر شپه داسې ده او داسې بهترینه شپه ده چې ما په دې کې قرآن عظیم الشان را نازل کړی. زما عزتمندو د قرآن په وجه باندې الله جل شانه لیلة القدر له ډېر لوی فضیلت ورکړی دی. زما عزتمندو لیلة القدر معنا ده د عزت والا شپه، او دې ته شب قدر هم ویل کېږي. شب هم شپې ته وایي په فارسی ژبه کې، یعنی د عزت والا شپه. نو زما عزتمندو دا شپه په خپله هم عزت والا ده، او څوک چې په دې شپه کې د الله جل شانه عبادت وکړي نو هغه ته هم الله جل شانه قدر او عزت ورکوي. الله جل شانه د ده ګناهونه معاف کوي، او د 83 کالو او 4 میاشتو نه سیوا الله جل شانه د ده په عملنامه کې د عبادت ثواب لیکي. لہذا زما عزتمندو دا راتلونکې شپه د ستاسو نه ضایع نشي، خامخا په دې کې دا 4 رکعات نفل وکړئ. زما عزتمندو د نفل مکمل ترتیب او طریقه کار زه تاسو ته بیانوم.
او زما عزتمندو د رمضان کریم داسې مبارکه او د برکت والا د ثوابونو میاشت په دې میاشت کې چې څوک یو پیرا سبحان الله وای الله جل شانه بخغه ته د اویا او سبحان الله ثواب ورکي یو سړی په دې کې یو پیرا الله اکبر وای الله جل شانه دته د اویا او الله اکبر ثواب ورکي نو زما عزتمندو لاندې کمنټ کې تاسو ماشاء الله سبحان الله جزاک الله خل الفاظ منشن کوي ولیکي د دې لپاره چې مال حوصله افزای ملاويږي او نو ډېر خل وظف ز تاسو ته په دې چینل کې راوړم او تاسو دا ثواب مفت کې حاصل کړئ و زما عزتمند او زر اعظم وظیفه طرف ته عمل طرف ته مکمل ترتیب او طریقې کار ز تاسو ته بیانوم طریقې دا د زما عزتمندو چې د ټولو نه پیله اول بتاسو کچری دستاسو او د شردام نوي نو صحیح طریقې سره به د شردام وکي د دینه پس و بیا د نفل نیتو تړی نیت مو کو د زړه اخلاص صلو رکعات النفل مس ادا کوم په دې حاضر وخت خاص خدای تعالی را محمد کعبه شریفه په طرف کو الله اکبر نو بیا بتاسو نیتو تړی سبحانك اللهم بموای الحمدلله رب العالمین وللضالین امین پورې بدا تاسو اول ولای نو بیا به سورۃ القدر ان انزلناه فی ليلة القدر دا به 15 پیره تاسو اول ولای او دې پس یو بیا سورۃ الاخلاص یعنی قل هو الله احد دا به 15 پیره اول ولای دې سره به تاسو لومبنه رکعات مکمل کړئ دویم رکعات ته بیا تاسو را پاسې د ترتیب سره به تاسو دویم رکعات مو کوي دریم به مو کوي او څلورم به مو کوي کله چې زما عزتمند او تاسو څلور رکعات نفل مکمل کړ او سلام مو ګرځولو نو د دې نه پس هغه مشهور دعا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ته خودلې و هغه عرض کړو اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم کچره ما باندې د شب قدر شپه راشي نو زه پاغي کې کوم دعا ولم نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته دا دعا خودلی وا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني زما عزتمند 2 منټي 3 منټي تاسو په مخه باندې دا دعا اولولای کوشش وکړئ چې 3 منټه یا 15 منټو پورې تاسو دا دعا جاری وساتئ د دې نه پس و بیا زما عزتمند 100 مرتبه سل پیره به تاسو درود شریف ولولئ چې کوم درود شریف مختصر وي آسان وي تاسو ته درځي نو 100 مرتبه سل پیره به دا ولولئ بیا به د دعا د پاره لاس پورته کې ډیر په عاجزه سره ډیر په ګړګړا سره د کریم رب نه به دعاګانې وغوړئ د خپل حاجتونو د پاره د خپل مرادونو د پاره چې سم مشکل او پریشانه کې بیمارو کې تاسو مبتلا یې هغه پریشانه ک د رشتې حواله سره وي د کاروبار حواله سره وي الله جل شانه په دې شپه باندې د خپل بندګانو دعاګانې قبلې تقدیرونه بدلی لہذا زما عزتمند او ډیر په عجزه سره د الله جل شانه نه دعاګانې وغواړي ان شاء الله تعالی الله جل شانه به ضرور دستاسو دعاګانې قبلې په خپل هم دا عملو کوي او د صدقه جاریه په نیت سره خپل ورونو دوستانو سره هم شیر کوي زما عزتمند امید لرم چې دا ویډیو د وظیفه مډه زیاته خوښی وي که ویډیو مو خوښی وي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ ملاوي ګم بتاو سره بل ویډیو کې بل وظیفه سره تر هغه وخت پورې مال اجازه را کوي دلوي الله پامان